د انسان ښایست زیاتره د انسان په پوستکي پورې تړاو لري. یو نری پرت کوم چې ستا د بیرونی جسم پټوي. دا ښکاري یو ساده غوندې حصه ستا د جسم، مګر په واقعیت کې دا د غور کولو حصه ده. د مختلف حیرانتیاو او بې باوره فعالتیاو سره ستا پوستکی ستا ټولو نه غټ حصه ده، کوم چې ستا د جسم 15% وزن نیسي. دا د ځان جوړولو توان لري کله چې زخمی شي. دا کور دی د 1000 رقم بیکټریاو دپاره، کوم چې 1 ټریلیون انفرادي بیکټریاو ته رسیږي. ستا پوستکی په اصل کې 3 قسمه پرتونو نه جوړ دی. اپیډرمس بیرونی پرت کوم چې د مړو سیلز نه جوړ وي. ډرمس منځنی پرت کوم چې د ویښتو او د خولو غلي لري، او سبکټیز پرت کوم چې د غوړ او د غټو وینو رګونو نه جوړ وي. د انسان پوستکی ځان نوی کوي هر 28 ورځو پس، او هر یو منټ کې ستا پوستکی 10,000 مړه سیلز پرېږدي، کوم چې خاورې نما شي. مطلب 50% ګرد چې ستاسو کور کې وي هغه ستاسو مړ پوستکی وي. ستاسې پوست یو رقم ستاسې د جسم ترمامیټر وي. کله چې درجه حرارت زیات شي نو د خولو غلي خلاص شي چې ستاسو جسم یخ کړي. مطلب چې خوله راتلل داسې یو فعالتیا ده کوم چې ستاسې د جسم امداد کوي چې حرارت برابر شي. د ټولو نه ضروري فعالیت د پوستکي هغه ټچنګ دی، یعنی محسوسول دی. هر سکویر ملیمیټر کې زموږ پوستکی حساس سیلز لري کوم چې د احساساتو اجازه ورکوي او پیغامونه لیږي د هر یو سکویر ملیمیټر نه حسابو باندې زموږ دماغ ته. مخکې ټولو دا فکر کوو چې احساس او درد صرف په دماغو کې انحصار لري، او د نوي مشاهدو دا ثابت کړل چې پوستکی په خپله هم د درد ریسپټرز لري، د کوم نه بغیر چې به انسان ونشي کولی چې درد محسوس کړي. مثلا کله چې ستا لاس د اور سره نږدې شي نو بعضې ریسپټرز ستاسې ته یو ګرم احساس رسوي او نور پکې درد رسوي. تقریبا 10,000 ریسپټرز په ګرموالي پوهیږي او 3.5 میلیونه ریسپټرز درد محسوسوي. دا اوسنۍ مشاهدې په قرآن کې ښکاره شوي دي. 1400 کاله مخکې کله چې الله سبحانه وتعالی فرمایل ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا ان الله كان عزيزا حكيما. دا آیت اشاره کوي چې د انسان په پوستکي کې داسې څه شته کوم چې هغې ته درد رسوي، او همدغه خبره موږ ته نن ساینس هم کوي چې په پوستکي کې ریسپټرز وي کوم چې درد محسوسوي. په سختي سره سوځولو کې دا ریسپټرز ختم شي کوم سره چې انسان نور درد نه محسوسوي. ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي کله چې هم د دوی پوستکي وسوځي موږ به ورته پوستکي نوي کو چې دوباره سزا وسکي. نور هم هر یو انچ په پوست کې هر یو ځای ته همغه عمره پوست لري. مثلا کوم پوست چې ستاسو د لاسونو د پاسه دی هغه مختلف دی د هغه پوست نه کوم چې د ګوتو په نشانونو دی. کوم پوستکی چې ستاسو د ګوتو په نشانونو دی هغه ډیر احساس کوونکی دی، دومره چې ته ورسره یو وړوکی ذره هم اخیستی شي، کوم چې ته په هغه پوست نشي اخیستی کوم چې د پاسه دی. او ټولو نه بهترینه برخه یې د ګوتو په سرونو نشانونه دي چې دا یو خاص شکل لري. مطلب 2.5 بیلیونه خلق په دې دنیا کې هیڅوک ستا په شان د ګوتو نشان نه لري، او بل رقم چې ستا شناخت ستا د ګوتو په نشانونو دی. دا حقیقت په 19 صدۍ کې دریافت شوی، مګر دا په قرآن کې 1400 کاله مخکې اعلان شوی و کله چې الله سبحانه وتعالی فرمایي لا أقسم بيوم القيامة ولا
أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. څنګه چې غیر مسلم دا نه مني چې انسان به بیرته ژوندی کیږي د مرګ نه پس، الله سبحانه وتعالی فرمایي چې زه ستاسو شناخت بیرته جوړولی شم، حتی کې د ګوتو نشانونه به هم صحیح وي. Nay, I swear by the day of resurrection. Nay, I swear by the accusing soul that this scripture is true. Thinketh man that we shall not assemble his bones? Ye, verily, we are able to restore his very fingers.